سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. جاپان کې په روباټونو باندې بوډاګان ساتي او پالي یې. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان وهئ. لطفا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. په ټوکیو کې د شینتومي په نامه د ډېر عمر لرونکو کسانو د ساتنې په مرکز کې موجود کسان د روباټ لارښوونې عملي کوي. په جاپان کې د ډېر عمر لرونکو کسانو د ساتنې مرکزونه بوډاګانو سره د مرستې او هغوی ته د تفریح برابرولو لپاره له روباټونو کار اخلي. په ټوکیو کې د بوډاګانو او زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې د پیپر په نامه یو روباټ کارول کیږي. د پیپر روباټ د هغو ډیرو الکترونیکي وسایلو له جملې څخه دی چې د زړو د ساتنې مرکزونه ورڅخه ګټه اخلي او همدغه راز د پارو په نامه یو بل روباټ هم له لویانو سره خبرې کوي او وخت یې ښه تیروي. د شینتومي په نامه مرکز له 20 بېلابېلو روباټونو او الکترونیکي وسیلو څخه د لویانو د ساتنې او مراقبت لپاره کار اخلي. خبریال ملکم فاستر وایي د لویانو د ساتنې په خونو کې ځکه له روباټونو کار اخیستل کیږي چې د جاپان ډیر نفوس زاړه خلک دي او د کارګرو نفوس یې مخ په کمیدو دی. جاپان د زړو خلکو د پاللو او ساتلو لپاره د مجربو نرسانو له کموالي سره مخ دی او ښایي چې روباټونه د دغه تشه ډکه کړي. پر دې سربیره دغه هیواد د لویانو د ساتنې لپاره د روباټونو جوړولو ته یوه لویه اقتصادي فرصت په سترګه ګوري او ډیر شرکتونه د روباټونو د جوړولو او انکشاف لپاره په میلیونونو ډالرو پانګونه کوي. د یادونې وړ ده چې چین، جرمني او ایټالیا هم د خپلو زړو خلکو د پاللو او ساتلو لپاره دا ډول روباټونو ته اړتیا لري. د ویډیو په اړه خپل نظرونه راته په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.